شهاب الدین آلوسی تفسیر روح المانی کی طالبان وی عمل صالح څه ده چې یو سړی عمل صالح وکي وی دې سره دا لازم نه ده چې دا عمل صالح به قبولم وي پوه سړی یو چا چې عمل صالح وکړ له عمل صالح سره وی دا لازم نه ده چې دا عمل صالح به قبولم وي ځکه سلیمان علیه السلام وی وان اعمل صالحا ترضاه عمل صالح وکم خود دسی عمل صالح چې تی قبول کی یعنی ګوره طالبانو ډیر کرته به یو سړی عمل صالح وکي خدا سره لازم نه ده چې الله به قبلوي دا قبلولی طالبانو د الله پاک رحم ده نشولی پو یو سړی د ښه عمل وکړ دا به خامخا طالبانو قبول وي نه دا قبلولی د الله په مرحمت او د الله په مهربانۍ کیږي یعنی د دې سره لازم قبولوالی نه ده لکه دلته وی ان اعمل صالحا چې زه وکم عمل صالح نو عمل صالح خو زه چې د الله خوښ ده قبول د الله ته که نه ترداه چې ته به بیا قبلوي داسې نه چې عمل صالح وکم تی قبول نه کې نو عمل صالح سره قبولوالی دا لازم نه ده حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام چې بیت الله جوړه کړه الته دعا کوي طالبانو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا طالبانو بیت الله جوړول عمل صالح کنا بیا وایي چې د موږ دعا د موږ دغه عمل قبول کې نو طالبانو د دین روح المانی استدلال کوي چې له عمل صالح سره قبولوالی لازم نه ده د الله دغه یعنی تاسې طالبانو که نیک اعمال وکړل مه وایئ چې موږ به ځتې قبول ده نه د قبولوالی مستقله دعا کوي او بل دا د له عمل صالح سره جنت هم لازم نه ده د عمل صالح دا علت د جنت دپاره نه ده ډېر کرته به عمل صالح وي سړی به جنت ته الله پاک نه ننباسي د دې دعا وکړه چې ای الله موږ د عمل صالح خو مو وکړه د عمل صالح موږ ته سبب د جنت وګرځوې دا مو سره لازم نه ده دغه خبر روح المانی کړی مفتی شفیع عثمانی بیا په احکام القرآن کې هم کړی ده وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير لټون وک حضرت موسی علیہ السلام د دې مرغ فقال ویلی مالی لا ارى الهدهد سدی مالرا چې زنوینم هدهد ام کان من الغائبین او کدی د الغائبیننا یعنی سدی حضرت سلیمان علیہ السلام یو ورځ طالبانو دا هدهد دا انجینیر د مهندس د مځکې لاندې اوبه ویني حضرت سلیمان علیه السلام ته اوبه راویستلې جای به یې وښوده بیا به دیوان هغه جای غوج که نو حضرت سلیمان علیه السلام د ده لټون کو چې دا هدهد چېرته تللی د هدهد پته نه لګېدله چې دا هدهد به چېرته طالبانو علما وی هدهد عبدالله بن عباس نه علما نقل کوي و یو وړکی هلک روانو په لاره باندې نه یو وړکی هلک د ونې لاندې ناستو د هغې کېښوده څه ورته وایي دام نو وی سلیمان علیه السلام هدهد ته ویلې چې هدهده لاندې هلک درته ناسته ګوره چې دام درته ږدي فکر دی وی زه دغه وړکی هلک ته دغه ما نسي غولولی زه یې غولومه دغه نو لږ وروسته چې څو نو سلیمان علیه السلام بیرته لی خوانه پې باندې راتله نو دا هدهد پکې نښته وی سلیمان اسلام ورته ویلې ولې وی چې تقدیر راسي بیا سړی پکې سړي نه هغه هم ډېر دي نو ګیر وو پکې طالبانو نو هدهد چې و د حضرت سلیمان علیه السلام هدهد بعضې علما وی دا یعفور نومېده دغه د هدهد نوم یعفورو نو دغه هدهد طالبانو اوبه نه ولې حضرت سلیمان علیه السلام دی لټوه چې دی چېرته ده نو سلیمان علیه السلام ته غوسه ورغله هغه ته یې ویلې نصر طالبانو یو مرغه د ملیک الطیور ورته وایي ډېر تیز مرغه ده او دی پسې ولیږه وایي جګ څه فضا ته هدهد را پیدا کړه دی چې پورته فضا ته جګ سو نو چې ګوري هدهد له یې خوا را روان ده
نو چې نصر یې ولید نصر ډېر غوسه د ډېر عاجزي ورته شروع کړله چې اوس مې ونه وهي مړ به مې کي. نو سلیمان علیه السلام ته راغی. سلیمان خو ډېره غوسه هم کړې وه چې زه به دی ګیر کم وهم به یم بڼه کې به یم پیش کوم. نو چې دی ورته راغی دی سلیمان ته وایي احطت بما لم تحط به، زه په هغه شي اطلاع لرم چې تی نه لرې. څومره زوی مړی و. نو طالبانو علما وی باید د مسلمانانو امیر مجتهد وي، د مسلمانانو امیر او پاچا مجتهد وي، اجتهاد والای په علومو کې اجتهاد وکړلی سي. یعنی یو مسئله نوی پیښه سي په نوې مسئله کې په پخوانیو مسئلو دپاره ورته اجتهاد وکړي. دې ته طالبانو د امام دپاره، خو د امام دپاره دا شرط نه ده چې په ټولو جزیاتو باندې به احاطه لري. سلیمان علیه السلام مجتهد وو، خو طالبانو هغه د هدهد تر نه ورک وو، په ټولو جزیاتو احاطه نسی کولی، اما مجتهد به فی الجمله وي. بیا وی حضرت علی رضی الله عنه یو ورځ تقریر کو، چا تر نه پوښتنه وکړه، وی ده ورته ویلې لا ادري، زه نه یم خبر. وی دا سړي ورته ویلې خوارجو نه وو. وی د خوارجي ورته ویلې چې نو چې ته په دې منبر ناست یې د خبر نه یې نو راکته څه دای تا جای نه ده. وی حضرت علی صاحب ورته ویلې همدا دې ما جای ده، قسم ده دا دې ما جای ده، د علم په تقاضا مې همدومره جای ده، او که د جهل په لحاظ یې راواخلې نو بیا جای مې تر دې نه هم ډېر جګ ده. د سړي طالبانو معلومات ډېر وي او که مجهولات ډېر وي، مجهولات ډېر وي که نه، د مجهولاتو پټې که د منبر غوندې جوړې کړې ان اسمان ته سړی رسېږي. وایي ورته ویلې څوک چې وایي چې لا ادري بیخي وایي نه، هغه بیخي مکان نه لري چې الله ده، بنده به خود لا ادري وایي. طالبانو ډېرې داسې مسلې راځي طالبانو سړی کې راګیر وي، لا ادري وي، بس سړي ته پته نه لګېږي. د موږ طالبانو د انټرنیټي ګروپونو کې چې زه هر مازدیګر جواب کوم، لله الحمد چې چا کوم جوابونه کړي وي هغه اکثره زه ورته کوم، یعنې بند نه راځم. کله کله داسې یو مسئله پیښه سي چې هغه مسئله بیا زه ورته ګورم. پرون داسې یو مسئله چا پوښتنه کړې وله چې حافظان مثلا کله چې حافظ تراوی کوي، وایي بیا هغه تراوو کې مثلا ختم کوي، فاتح نه یې پسې یو څه آیتونه تر پاتې سوي، سبا ته به څه کوي؟ دغه آیتونه به بیا یې وروایي، بیا به بېرته مغجي ته راځي او که څه به کوي. نو زه پکې حیرانه سوم چې اوس څه ورته ووایم. نو هم ډېر سودایي یم طالبانو. نو بیا مې د شپې پسې مطالعه کوله حتی ټول بحث په فتاوا تاترخانیې کې مې وکته د تراو، قد وفقني الله به ففرحت غایة الفرح. بیا پې ډېر خوشحاله سوم. طالبانو همداسې چل دی وکړي، هغه آیتونه چې درنه پاتې دي که یو که دوه هغه ووایه بېرته همدغه جي ته راسه، مشکل نه لري طالبان. دا معنا نه طالبانو چې په ټولو شیانو زه علم لرم، زه بنده یم. بنده طالبانو بند وي. تاسې به تاسې فکر نه کوئ دا افغانانو کې عادت ته چې پښتنه وکړي تر نه ملا مې رابند کړ، غټه توره دې کړې، فقط ته به ملا د خدایي دعوا کړې ده، خود سړی رابندېږي، څوک یې نه رابندېږي. ما طالبانو لا ټوله دنیا رابنده کړې وه. ما په خپل فیسبوک یو سوال کړی میل که چا حل که د نر بچی وي، تر اوسه پورې هم چا نه ده کړی. نو خو زه به وایم ټوله دنیا مې رابنده کړله؟ نه طالبانو، عجیبه او نادره معما د طالبانو دنیا کې یوه معما ده، پې کتاب هم جوړ سوی. نو څه کوئ؟ زه هغه ښه نه ده. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير لتنی وک د حضرت سلیمان علیہ السلام د مرغ، فقال ویلی ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، او که د غائبینو نه. په مصر کې طالبانو یو وخت کې چا سوال کړیو، سوال یې داسې کړیو، یو شی د طالبانو چې عجیب نادر شی ده، شیان هم راشنه کوي، بچیم کوي، اګیم کوي، او سر په لکۍ کې ده، لکۍ په سر کې ده، او سترګې په خېټه کې ده، او پسې راتیر سا
د الکانو سره ډیره جوړه ده او د ښځو سره ډیره ورانه ده. یو لویه معما د مصر کې چا کړې وه، بې د دنیا علما په دې کې چوپ راغلي ول. علامه مقریزي یو عالم تیر سوی مصر کې د پې کتاب جوړ کړی دی دغې معما. نو دا خو لنډ ما درته ویلې ډېر اوږد ده، بیا د دغې معما د حل دپارې عجیب و نادر جواب کړی. هغه کتاب ما سره سته. دا اوبه دي طالبانو ښه، سترګې په خېټه کې د باران چې کله په ډنډ کې وغورځېږي سترګه غوندې جوړه سي که نه، خېټه کې سوله، سر یې په لکۍ کې ده. باران چې داسې تیز را روان وي که نه، هغه یې سر سو، دا یې لکۍ سوه، نو سر یې بېرته په لکۍ کې سو. او هغه نور هم طالبانو بیا ډېرې خوندورې دي. ما تحقیق پې کړی، چېرته فیسبوک ویسبوک کې وګورئ شته. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين او کده دا د غائبینونه. طالبانو یو کتاب ده هغه نومیږي عقد الفرید ابن عبدالربه، یو عالم تیر سوی، هغه دا کتاب جوړ کړی. 9 جلدونو کې ده، په ادبیاتو د عربۍ کې ده. د ما سره سته طالبانو، ډېر ښه بحث کوي. ښکار به څنګه کوې، د ښکار چلونه تا ته درښیي. ته مثلا لیوه ښکار کوې، زمری، مرغان، د دې طریقې درښیي. د هر څه شي بحثونه سته. چېرته میلمه سولې څنګه خوراک به کوې، او ډیپلوماسي درښیي، هر څه درښیي. طالبانو دې کتاب کې لیکلي دي. و یو ورځ یو دامي ښیو، دام خو پېژنئ که نه، دامي ښیو، نو ډېر ښه د عبرت مثال ده. وی دامي ښیو، یو مرغۍ ورته راغله، ورته کېناستله. نو دا سړی داسې پارس که لکه یو بوډا سپینګیری. که تاسې فکر وکړئ دا دام کې سیم داسې راقات وي که نه، دلته یو لرګی پکې ورکړي. نو السلام علیکم. وعلیکم سلام. بابا دا څومره ډنګر یې؟ ډېرې روزي مې نیولې د مرغۍ جانې، څومره روزي مې نیولې چې ته ورته حیرانه سي. څومره بزرګې بابا. بابا دا ملا باندې ولې داسې کوپ یې، داسې راتاوي که نه. بابا دا ملا باندې ولې دومره کوپ یې؟ دا خو ډېر نفلونه مې کړي دي، رکوګانې مې ډېرې کړي، ملا مې داسې قات سوي. بابا دا خو ډېر بزرګې. بابا دا لاس کې دې شی نیولي، دلته لرګی که نه، دا د انبیاو سنت ته لکړه ده را سره. بابا دا خو ډېر متبع د سنت وي. بابا هلته بیا داسې واښه ماښه په دې غاچي که نه، په دام باندې. بابا دغه وړۍ د وړۍ کالي دې څنګه اغوستلي؟ دا خو د صوفیانو عادت که نه، صوفیان د وړۍ کالي اغوندي. زهادو زاهدانو بزرګانو به د مخکې زمانه کې د وړۍ کالي اغوستل. دا مې ځکه د وړۍ کالي مې اغوستلي دي. بابا دا خو ډېر بزرګې. بابا دا لاس کې دې څه شی نیولي؟ هلته جوار مارو دانې مانې پرتي که نه. نو دا دانې دي، د جوار دانې دي، او دا یا د غنمو دانې دي. دا چې کوم غریب راسي، فقیر راسي، هغه ته یې ورکوم. نو دې مرغۍ ورته ویلې زه خو هم ډېره فقیره او محتاجه یم، وی را ټوپ که. نو چې دې مرغۍ ور ټوپ که، هلته یې کلکه ونیوله د پښو. نو د هغه ورته ویلې څه ورته وایي، د مرغۍ چیغې کړې، قیعي قیعي. د دې قیعي معنا دا ده چې ای خلکو په دغسو ریاکارو بزرګانو باندې ونه غولېږئ. ځان نه سپینګیری بزرګ و سوا مزاهد جوړ کړی وي، اما په باطن کې هغه لوی خبیث وي چې ته ورته حیرانه سې. سړی ګیر کوي وایي، وی غږ یې وکړه چې قیعي، یعنې دغسې مکارانو خلکو باندې ونه غولېږئ چې په ظاهره میږه او په باطن کې لوی لیوي. الله دې موږ او تاسې باندې رحم وکړي طالبانو. الله دې موږ ظاهر او باطن یو قسم کې که نه، چې په باطن کې څه رقم وي، الله پاک دې موږ په ظاهر کې هغه سي. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. تدي ما لرا چې زه نه وینم هدهد. أم كان من الغائبين او که د الغائبیننا. لأعذبنه زبخامخا عذاب ورتوركوم شديدا او لأذبحنه يبدا هدهد زبحكوم او ليأتيني بسلطان مبين يبراوڑی ماتا حجت کارا. فمکت غیر بعید زندک دیر لک زمانا چې هدهد راغی
وای هدهد چې راغی طالبانو په مځکه را روانو دا وزرونه یې په مځکه داسې څخول یعنی عاجزه یې کوله. فقال احطت بما لم تحط به ما احاطه کړې په غشي چې ته نه خبر سلیمانه وجئتك من سبأ بنبأ یقین ما راول تا ته د سبا قبیلینا یو خبر یقیني. طالبانو احطت بما لم تحط به هغه شي ز علم لرم چې تی نه لري. نو طالبانو کله کله الله پاک کشر سړي تم دومره علم ورکړی وي چې هغه مشر ته نه ورکړی. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بيقين. نور تیلی وی دسی او خزه د بادشاه ده او سبا د یمن کې د سبا قبیله ده پیغی باندې بادشاہی کوي. انی وجدت امرأة چې بالقس نمیږي تملکهم په دوی بادشاہی کې و اوتیت من کل شی ورکړل سوي هغه شی چې اسباب د بادشاہی نه دي ولا عرش عظیم دې پاره یو لوی تخت ده. وجدتها وقومها يسجدون ما پیدا کړل دا قوم عبادت کوي سجده کوي المرتا من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم دوی بن کړي دي عن سبيل لارنا لاري د هدایت نه فهم لا يهتدون نو دوی نسی پیدا کوي سملارا. اللہ یسجدو شدیون کی سجدہ للہ الذی اللہ یسجدو چدوین کوي سجدہ اللہ لرا الذی اغا اللہ یخرج الخبا چراباسی پٹا فی السماوات والارض ویعلم علم لری ما تخفون وما تعلنون اغا چی پٹوئے او اغا چې ښکاره کوي. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله غزات چې نست الله مگر دی دو دی رب د عرش د اغا عرش عظیم دا. قال سلیمان ویلے سننظر منظر دو بگورو منگا صدقت تریختیا وائے ام کنت من الكاذبین او کت د دروغ جنانو نے. حضرت سلیمان علیہ السلام طالبانو خط ولیک خط یې ولیک او په دې خط کې کاغذ باندې خط ولیک په عربي باندې خط ولیک. سلیمان علیہ السلام د خپل طرف بسم الله ولیکل پکې اول یې خپل نوم ولیک. علماوی د خط دا عادت ده داسې به لیکې من عبدالحمید الى عبدالوارث داسې خط به لیکې. اول به د مرسل بیا د مرسل الیه عکسم جایز د خو ډېر ادب دا ده من محمد ابن عبد الله الى عظیم الروم السلام علی من اتبع الهدى و دین الحق. دغه شکل باندې به طالبانو خط لیکي. نو بیا یې چې دا خط ورته ولیکه حضرت سلیمان علیه السلام نو بلقیس ته ویلي وي دا خط وروړه او روایه چوه. اول ته کېنه چې دا خط مهر هم که طالبانو چې مهر یې که خط وروړ نو چې وروایه چوه چې خط وکته نو ډېره ورخطا سوله. نو خپل مشران را جمع کړل او خپل مشرانو سره مشوره وکړه. طالبانو تفسیرونو کې لیکي وي د بلقیس 12,000 قمندانان د جنګو قیل ورته وایي 12,000 قمندانان د جنګو د هر قیل سره یو لک کسانو. څومره کسان کېږي طالبان 12 لکه نه کېږي زوی مړي 12,000 قیلان ول هر قیل سره یو لک کسانو چې 0 کسانو سره 100 کسانو سره یو لک کسان سي بیخي تر حد ډېرېږي. طالبانو علماوی وی دا صحیح نه ده ځکه یمن کې دومره خلک بیخي جیدل نه یعنی که دا اوس سي دغسې راټول کړي دومره خلک په یمن کې نه جیږي. علما رد کوي په دې باندې 12 میلیونه نه طالبانو نه 12 میلیارده تر 12 میلیاردو نه هم ډېرېږي بیخي ډېر زیات مخلوق راځي. هر څومره چې کېږي خو معنا به حساب وکړئ او دومره یمن کې نه جیږي چې دغسې نو مخکې خلک نفوس کم و طالبانو اوس کرا نفوس
په ډېرېدلو باندې ده. نو هدهد ته خط ورکړه. دا هدهد زوی مړی طالبانو د اوبو لاندې جیل ځکه ویني. تاریخ ابن عساکر په تاریخ ابن عساکر کې په تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دی، یو عالم وی موږ سره یو عابدو 80 کلن یوه سترګه یې نه وه. وایي بیا ما کلک ما ورته ویلې چې دا سترګه دې ولې نسته، زر کوه راته ووایه. یې راته ویلې. وی بیا مې بله ورځ مجبور که راته ویلې چې د ما سترګه ولې نسته. وایي راته ویلې چې دا داسې چلو، زه په غوطې د دمشق کې وم. غوطه نوم به مې اورېدلی طالبانو، دا اوس فلحال ډېر یادېږي او حدیثو کې هم راځي. په غوطه د دمشق کې وایي زه وم چې د خراسان نه خلک راغلل. وی ما ته ویلې غوطه کې پلانکۍ دشته چیرته ده؟ وی ما ورته ویلې پلانکۍ کې ده. وی موږ سره لاړ سه. ما ورته ویلې راځئ. هلته چې ورسره لاړلو وی دوی یو قسم شیان راوویستل، دود یې کړل. چې دود یې کړل دې دشته کې ټول ماران چې ول دا ټول د دې دود نه راووتل ورته. مارانو داسې منډې ورته راولې، دوی باک هم نه پې کاوه. یو مار راووتل غار نه د ځمکې نه دی، سترګې یې ځلېدلې. نو دغه مار دوی ګیر کړ. وی چې ګیر کړ ډېر پې خوشحاله سول. وی ما ورته ویلې زر کوئ حال به راته وایي. دوی راجګ سول طالبانو. وی د مار سترګه کې سلایي خو پېژنئ که نه، سترګې چې سړی پې توري، دا یې د مار په سترګه کې ول خپل سترګې پې تورې کړې. وی ما ورته ویلې زر کوئ دما به هم کوئ، که یې نه کوئ پاچا در باندې خبروم. وی ښه صحیح. وی دما یم دا یوه سترګه را باندې توره کړه. وی الله پاک دما سترګې داسې کړې چې د مځکې لاندې دا ټول شیان راته شفاف لکه شیشه داسې ښکارېدل، داسې نادره. وی بیا ورسره روانو مزتي. نو په چل کې وی دما چې موږ دلته وی چې را روانو لو کلي ته نږدې وو. وی چې دا کار یې را سره وکړ نو زه چې داسې سوم زه ته لږ مزل مو چې وړاندې وکړو بېرته له کلي نه چې ووتلو وی تړلم، کلک کلک یې وتړلمه. زه ته یې دما سترګه را باندې را وویستله چې دی په رازونو خبر نسي. دا سترګې مې ځکه را باندې ویستلې ده، اوس مې سترګه نسته. ابن کثیر هم لیکلي طالبانو دومره نادر هم دنیا کې سته ګوره چې سړي ته الله دا سترګې داسې تیزې ورکړي چې د مځکې لاندې شی شفاف ویني. کذا فی تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، او په دغه کې څه ورته وایي ابن کثیر هم لیکلي. اذهب بکتابی هذا فالقیه الیهم، وی صدا دما کتاب در سرا، فالقیه اروای چو دویتا، ثم تول عنهم، بیا لکتر نراو گرزیگا، فانظر ماذا یرجعون، وګوره چې دوی منگ تا پس جواب را کوي. قالت بلقیس ویلی یا ایها الملأ ایڈلی انی القی الی کتاب کریم، رچول سوی ما تا کتاب دا کریم عزتناک چه مہر پہ لگے دلی دسی پکی دی، انہو من السلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو ما باندی علو مکوی واتونی راسی مان روڑن کی. قالت وویل بلقیس یا ایوہ الملأو، اے قوم دما افتونی ما تفتوا راکی، فی امری مشور راکی، ما کنت قاطعتا امرا زنیم فیصل کون کی دیو امر، حتی تشہدونی تردی چی تاسی ما ترا حاضر سی. طالبانو په فعل خو کسره نه داخله کیږي تشهدونی. څنګه ده؟ افرین. ای طالبانو د متکلم هغه حذف د کسره قای مقام درېدلی چې دلالت دوکي په حذف د چا باندې؟ د کسرې باندې. ماشاء الله. قالو نحن اولو قوة، من خاوندان د قوت یو، اولی بأس شدید، نحن اولی قوة او خاوندان د جنگ سخیو، والامر الیک فانظری وګوره ماذا تأمرین، چې ته مونږ ته څه امر کوې. یعنی ګوره باټې مورته واله چې مونږ خو ډېر بدماشان هم یو، جنګ هم ډېر ښه کوی سو،
خوښه دي تا جنگ کوي که نه کوي. خو طالبانو ډېره هوښیاره پاچا وه. قالت د بلقیس ورته ویلې ان الملوک بادشاهیان اذا دخلوا قریه چې کله ننوځي یو کلي ته افسدوها دوی پاسېدوي وجعلوا اعزة اهلها اذله دوی ګرځوي عزتمن خلق ذلیلان وکذلک یفعلون یعنی کوم کلي ته چې پاچایان ننوځي عزتمن ذلیلان سی ذلیلان عزتمن سی. رښتیا د طالبانو دا ګوره وی جنگ څه کوو جنگ نه کوو. وانی مرسلة الیهم بهدیة زلیګون کې د یو هدیې یم فناظرة ګورم بما یرجع المرسلون چې په څه شي راګرځي بیرته رسولان ماته د څه شي جواب بیرته راوړي. فناظرة نو طالبانو هدیه یې ولیږله. یوه مسئله خو دا ده چې د کافر هدیه قبلول څنګه دي طالبانو چې کافر هدیه درته راولي. نو علما لیکي چې د کافر هدیه مصلحت ته ګوره شرعي ناروا نه ده په شرع کې روا ده خو طالبانو مصلحت ته ګوره که چیرته مصلحت پکې و قبوله که په مصلحت پکې نه و مې قبلوه. پوه شولئ نو دا به ته هغې حاله پورې ګوري که مصلحت پکې و قبوله که رسول الله کله هدایاوې د کافرانو قبلي کړي و کله نه. هدیه طالبانو داسې و 1500 لکانو جنکیانې ولیږلې. جنکیانو نه یې لکان جوړ کړه لکانو نه جنکیانې غږونه و. نو بل دا و چې یو هغې ورکړله ملغلره وي په دې کې سوری وکړه د انسان په واسطه نه. بله یې ورکړه سوری پکې کوږ دې کې تار واچوه. بله یو پیاله ورکړه وي دا له داسې اوبو راډکه که چې نه وي له اسمان نه نه له مځکې نه وي. بلې لکړه ورکړله وي د دې سر معلوم که چې حضرت سلیمان علیه السلام ته داره روان سول او یو څه 1500 خښتې د سپینو زرو ورکړې. دی چې حضرت سلیمان علیه السلام ته راوړل سلیمان علیه السلام ته هدهد مخکې له هغې راغی خبرې ورکړه. نو سلیمان علیه السلام یو لویه ساحه جوړه کړه نو د سرو د سپینو زرو جای جوړ کړ ډېر لوکس جای جوړ کړ. دلته یو څه خښتې د 1500 اندازه که درته یا څومره چې هغوی راوړلې دومره جای خالي پرېښود. دوی چې څنګه راغلل دا ټولې سرو د سپینو زره خښتې لګېدلې چې ایوجې ته یې وکتل نو زر دوی خپلو خښتو باندې وشرمېدل چې اوس په موږ روان وړي چې دا مو دغه جای کنډاو د دې جې نه مو راخیستي. او بیا یې ورته ویلې چې دې کې کمې ښځې دي او کمې نران. نو سلیمان علیه السلام ورته ویلې اودس ته اوبه ورته واچوئ. چې اودس ته یې اوبه ورته واچولې ښځې دا عادت لري یو لاس کې اوبه راخلي دا داسې اچي دا بلو سره یو ځای کوي او نرې داسې مکمل راخلي. فکر مو ده طالبانو نو ورته ویلې دا ښځې دي دا نران دي دا خو یې معلوم کړي. بیا یې هغه ته ویلې اردې ته اردوه طالبانو موږ ورته وینا وایو تاسو څه ورته وایه تیران څه خوري هغې ته عربي کې اردوه وایي ښه. نو دا یې ورته راواخیستله دې ته ویلې دې کې سوری وکړه. نو هغه بلې خوا نه پکې ووتله سوری وکړه د انسان بلې چونجی راواخیست د ورېښمو ده ته یې تار پکې واچوه هغه یې خوله کې ورکړه تار یا بلې خوا ته ترې نه وویسته. بیا طالبانو بل هغه راواخیسته ورته یې داسې اوبه ما ته راوړه چې هغه اوبه نه له اسمان نه وي او نه هغه اوبه د مځکې نه وي داسې اوبه ما ته راوړه. نو بیا یې دا اوبه راواخیستلې نو ورته یې اسې راوستو اسونه راوستل منډې ورکړلې ستړي یې کړل خولې یې راواخیستلې د اسانو پیاله یې ترې ډک کړه نه له اسمان نه وي لکړې راواخیستې وي د دې سر و بیخ معلوم داسې پورته واچوله کوم طرف یې طالبانو چې سر یې هغه ول راغورځېږي که بل طرف یې سر طرف یې وي دا یې سر ده. نو بس هغوی چې ورغلل ویلې چې دا خو رښتیا پیغمبر ده. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان پس کله چې راغی قاصد د بلقیس سلیمان علیه السلام ته قال سلیمان ورته ویلې اتمدونني بمال تاسې ما سره مرسته کوئ په مال فما آتانی الله خیر هغه چې راکړی الله ما ته خیر ده مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون تاسې په خپله هدیه خوشحاله یئ. دلته ګوره مصلحت دا و قبول یې نه که پکې که نه مصلحت دا و چې قبول نسی. ارجع الیهم ور وګرځېږه دوی ته
فلنأتینهم بجنود من براتک کو خامخا بالقسط پلخ کرو لا قبل لهم بها چې نبوي وس دی دوی لره په دې لخ کرو سره مقابله ولنخرجنهم منها اذله من براباسو دوی لدی یمننا ذلیلان وهم صاغرون او دوی بس پکوي. قال سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ اے قوم دما ایکم یأتینی بعرشها. نو چې الته دوی لاړل بلقیس ویل عزت سلیمان علیہ السلام ته ورزو. حضرت سلیمان علیہ السلام طالبانو په لار باندې را روان وی هغه بلقیس را روانه سو چې را روانه سو هدهد را ورسید ورته ویل چې بلقیس را روانه ده. د بلقیس تخت په څو شي هغه کې کوټو کې بند یو وی څوک به راوړي سلیمان یو ورته ویلې د سحر نه تر بیګا پورې درته راوړم نه له سحر نه تر غرمې نه دینم زر. آصف ابن برخیات چې اسم العظم زده و هغه ورته ویلې زه راوړم نو وی زه راوړه وی زه په د سترګو په رپ کې راوړم د سترګو په رپ کې طالبانو راورسه. نو دام طالبانو یو کرامت ته ګوره علما وی څنګه راو د سترګو په رپ کې الته اعدام دلته ایجاد دومره زری راورسه. نو چې راورسه نو دلته یو څه تغییر پکې راوست. دا چې راغله ورته ویلې وی دا د عرش ده وی کأنه هو نو دا هغه غوندې ده. نو طالبانو دا هغه کوي بیا. قال یا ایها الملأ سلیمان ویلی نغو ویلی سلیمان اے دما قوما اے درباریانو اے دما اشرافو ایکم یأتینی بعرشها څوک به ما تراوړي دغه تخت بلقیس قبل ان یأتینی مسلمین مخکې له دې نه چې راسي دوی مونږ ته مسلمانان. دم طالبانو د سیوطي اختصاص الاسلام بهذا الامه دې تم طالبانو سلیمان السلام قوم خلکو ته مسلمانان ګوره قرآن ویلي. سیوطي د دې جوابم کوي ایوی نه دا په خپله معنا نه ده. قال عفریت من الجن وویلی یو سرکش د پیریانو نه انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب وویلی غسړي چې د سره علم د کتابو یعنی طالبانو اسم العظم ازدو. اسم العظم هغه نوم د چې الله پاک سړي ته ورزده کی دعا پیو کې الله پاک دعا قبلوي. دنیا کې غټ کتاب چا چې په اسم العظم کې جوړ کړی موسی خان صاحب جوړ کړی کنز العظم فی تعین اسم العظم دغه کتاب ده. موسی خان صاحب طالبانو په دې کې 50 دلایل دي لپاره ذکر کړي چې د الله نوم اسم العظم الله ده. طالبانو د اسم العظم په اړه زونونی مصری وای یو وخت کې یو عالم د ما سره یو شاګرد را سره و ډیر وخت وی د دې شاګرد ما سره تیر کړ. یو شاګرد ما سره ډیر وخت تیر کړ نو نوی شاګردان به چې راغلل ما به هغې ته هغه ورکړله چې زه به ستاسې اهل د دې چې مریدان نیسه خو دغه شاګرد ته مې وی نه ورکوله. بالاخره دا شاګرد یو ورځ په غوسه سو وی ما ته ویلي چې ما د تا سره ډېر وخت هم تیر که ته ولې ما ته وظیفه هغه نه راکوې خلافت نه راکوې. استاذ ته طالبانو د شاګرد اهلیت معلومیږي چې وختو سره تیر نو وی زونونی مصری ته خوشکې وکړلې دا شاګرد. زونونی مصری ورته ویلې چې خوشکې ډېرې مه کوه نو ورته ویلې زه خلافت در کوم وظیفه در کوم خو یو کار وکوئ زه صحیح ده. هغې راواخیسته یوه کټوه یې راواخیستله په دې کټو کې یو څه شي ورته کېښودل ورته ویې تړلی وي د دریاب دجلې نه بلې خوا ته واوړه هلته یو دما ملګری دی دا واروړه خو چې وی نه ګورې ګوره هر یو به مرید چې زونونی مصري ته راغی اسم العظم به یې ورزده که زه ته به یې ولېږه ده ورته ویلې ما ته یې ولې نه رازده کوې. زونونی مصري کټه ورته راواخیستله قدر ورته ویې تړله ورته ویلې دا ویسته دمالته یو ملګری دا واروړه خو چې خلاص یې نه کړې ګوره
ویزه صحیح ده چې دریاب د دجلې ته ورسېد د پله په سر باندې چې تېرېږي دا طالبه او دا مرید ده ورته ویلې وایي زه ځان سره یې ویلې چې راځه ویې ګوره پکې بیا یې ویلي استاد خو راته ویلې مې ګوره ځه استاد به خپل کار کوي کټوې خلاصه کړه دا دسمال خلاص که د کټوې سر یې چې پورته که چې موږک راټوپ لاړ دریاب د دجلې ته وغورځېد نو کبرجن شاګرد خو ډېر بده مې که نه دومره غوسه ورغلې چې له استاد په ما موږک وړي دومره غوسه ورغلې طالبانو خو طالبانو فیه ما فیه دی قمقل خو په راس پوی نه ده بیرته استاد سره روان سو وی نه استاده چې دا ما تا سره دومره وخت تیر که دا دومره قمقل دې زه ولیدلم په ما موږکان وړي هغه ورته ویلې په خپل ځان دې فیصله وکړه ما تا کې اهلیت نه درلوده چې اسم العظم در زده کم ځکه ما ته یو کټوه امانت نسې ساتلی نو چې اسم العظم زده کم ته به څومره ظلمونه په خلکو باندې وکړي که در زده یې کم سړی وروسته پوه سي چې او هی دا مې څه قمقلتوب وکړ خو طالبانو هغه وخت بیا تېر وزتي نو یو سړی چې اهلیت نه وي پکې نو طالبانو نه دی وایي چې ما ته دا رتبه راکړه اهلیت طالبانو الله دې مونږ کې پیدا کړي قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه کلی چې ولید مستقرا دلته قرار پروتو نزدې عنده لسلیمان سره قال هذا من فضل ربي دا لفضل د رب د معنا ده ليبلوني چې ما امتحان کی الله اشکرو چې زه د الله شکرانګي ادا کوم ام اکفر او کچیر کفرانی کوم ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربي غنی کریم رب دی ما غنی ده او رب دی ما چې ده هغه کریم ده وی چې بلقیس چا ورته ویلي ول چې بلقیس چې ده د دې په پښو باندې حضرت سلیمان علیه السلام د دې تمه وی پیدا سوه چې واده ورسره وکړي د بلقیس نو چا ورته ویلو چې د بلقیس په دې پښو باندې ډېر ویښتان دي شعرا ده ببره ده ډېره نو دې داسې ځای ورته جوړ کړی و شیشه وه نو چې دا څنګه را روانه سوله سلیمان اسلامي خواته ورته ولاړو دا ده چې روانه سوله دې پیسې را بډ ولې دېش کې اوبو کې ورګډېږي خو شیشه وه لاندې اوبه وې هغې ورته ویلې نه اوبه نه دي نو پوه سوله طالبانو چې ببره ده نو بیا طالبانو اول حمامم دنیا کې سلیمان علیه السلام اول شیشه اول صابون اول ویختان د لرې کولو دپاره دوا استعمالولم سلیمان علیه السلام ته دیوانو پیریانو جوړ کړل نو هغه به استعمالول چې دا ویختان پې لرې کي نو اوس طالبانو زړه کې به هم شک پیدا سوي ویختان په دوا لرې کول جایز دي بالکل جایز دي رسول الله چونه استعمال کړي ښه اخبار المأثور فی الطلاء بالنوره د سیوطي په دې مسله کتاب جوړ کړی دا جایز او طالبانو بعضې وخت کله خلک پوښتنه کوي سینه یې ډېره ببري وي دا د سینې ویښتان خریل یا یې په دوا لرې کول جایز دي و کې طالبانو د ورنونو ویښتان جایز دي و د شا ویښتان جایز دي و بالکل جواز لري دا ستوني کې ویښتان دي دا ستونی عین تر دې چې داسې ببر مبري د دې خریل بالکل جایز دي طالبانو ځکه دا ګیره نه ده که غومبرو ویښتان خریل بعضې خلک ډېر بني اشعار وي د عدد ابن بدد قبیلې نه دا خري دا څنګه دي دا هم جایز دي خو صرف علما وایي که باس یې سترګې ضعیفه کېږي که خرې شخ شخ درېږي یعنې د دې خریل جایز د ستوني خریل جایز د سینې خریلو دوا پې کول جایز خو پوهېږي خو چې یو مشکل درته جوړېږي بیا که نه نور هم ډېر ببرېږي سم به قیرت در نه جوړي او د دې جینو د ورونو د ټولو جواز لري طالبان دغه طالبانو خریل څنګه دي ګیره خریل اسلام کې حرامه ده کمول اسلام کې حرام دي خو دې د ګیرې بچای چې دې ته طالبانو عنفقه یا عنفقه وي دا هم طالبانو ګیره د اسلام کې خریل حرام او ناروا دي د دیجی بعضې خلک دغه جوی نه خري دا هم طالبانو اسلام کې نه دي سیدې ته فنیکین وایي ټول حنفي فقها وي حتی احیاء العلوم کې غزالی لیکلي دي وی عمر ابن عبدالعزیز یو چا دغه جوی نه خریلی ول وی دغه شاهدي قبوله نه کړه دې ته فنیکین وایي دې ته عنفقه وي دا ډېرو خلکو کې عادت جا جوی نه خري ټول حنفي فقها وي شامي هندیا تاترخانیه قاضي خان چې د دې چې خریل هم طالبانو صحیح نه دي دغه ستونه
خریل جایز دی، ډیر خلک ستونی خري، هغه ګیره نه ده طالبانو. په دنیا کې ښه کتاب چې په ګیره جوړ ده وجوب اعفاء اللحیه د علامه محمد زکریا کان دهلوی. قد وجدت من هذا الكتاب النسخة في الحرم المكي هناك في مكتبة كان المكتبة للباکستانیین. نو طالبانو هم دا یو دنه پکې پاتې و، نور ولم نه. ډېر ښه کتاب ده وجوب اعفاء اللحیه. فلما رآه وإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. طالبانو علامه زکریا صاحب یو لوی علماو د حنفي علماو نه تیر سوی، د دیوبند علماو نه. دماغ خپل رایه دا د محدثین د دیوبند علماو کې کشمیری نه وروسته لوی محدث دی ده، اما یادوي خلک هغه صاحب څور ته وي اشرف علي تانوي صاحب، هغه ډېر خلک یادوي. خدا طالبانو تر هغه نه ښه عالم ده، ځکه ما د کتابونه کتلي او د کتابونه ستره سره د منګ والد رحمه الله دی الله مرحوم کې د ټولو مړو سره یو مولا ورته راغلی، مولا د میدان ولایتو سپینګری د اوس هم سته. نو شیخ صاحب ته ویلي وي دا هغه مفتی شفیع صاحب کې بد ویلي وي دا پنجپیری غوندې ده تفسیر معارف القرآن ولا، او علامه زکریا صاحب ویلي وي دا مراته یادوه وي دا چندان سړی نه ده. نو موږ شیخ صاحب رحمه الله ډېر ورته په غوسه سو. نو زکریا صاحب چندان سړی نه ده، هغې جوړ کړی ده څه ورته وایي فضائل الاعمال. د فضائل الاعمال سره طالبانو د بعضې خلکو ډېره ورانه ده، وي دا چندان کتاب نه ده. دا طالبانو ټول احادیث د صحیحینو نه دي، بیا ولې چندان کتاب نه سو؟ سړی حیرانه سي د موږ افغانانو تم چې دغه کتاب فضائل الاعمال هغه احادیث پکې دي چې صحه او ستو کې دي، بیا دا چندان کتاب نه ده. دا مراته یادوه. زکریا صاحب طالبانو یو کتاب جوړ کړی اوجز المسالک علی موطا لامام مالک، چې په ټوله دنیا کې په موطا امام مالک دغه شرح نسته. مسجد النبوي کې کتابخانه کې دا ډېره غټه یې چې وه، قسم ده چې ما ولیدله سترګې مې په یخې سو چې د حنافو دومره لوی زمری عالم دومره لوی کتاب. سړی حیرانه سي د تبلیغیانو کتاب ده، د تبلیغیانو مولا ده. د خدای په خاطر باندې طالبانو دومره عناد مه کوئ. بخاري باندې، ترمیزي باندې، په نسائی باندې عجیب و نادر کتابونه شرح یې کړي دي، او لوی ولی الله او لوی عالم تیر سوی زکریا کان دهلوي د دیوبند د لوی علماو نه تیر د رحمه الله. مکې مکرمې کې میلمانه ولو، یو بزرګ راغی مکې مکرمې کې 35 کاله یا 40 کاله تیر کړي ول. مجلس کې ناسته، چا ویلې تبلیغیان کافر دي، ټولو ویلې تبلیغیان کافر دي، چا ویلې کافر دي، چا ویلې د بیخي نه سړي زمن دي، چا ویلې ګمراهان دي. ما ته ویلې وي ته څه پکې وایې؟ ما ورته ویلې تبلیغیان ښه خلک دي، اسلام دین ته فایده رسیږي، هر چا کې ناروا او بد خلک وي او څو مشکلات به پکې وي، دا منم در سره. بس ما سره شخړه سوله د دې بزرګ وي ته بیخي مولا یې نه او داسې ده او داسې ده. ما ورته ویلې چې سپینګری خو نه وي په خېټه دې درختلمه، سمه شخړه مو سره وکړه، بیا به سره مخ کېدو را مخ کېدلو، سره هغه مو نه کو. دا وارې چې تللی وم دی ډېر چاته ویلي چې خیر د ده ته وایه ورې راسه، دی تلی نسي اوس همغلته حرم کې ملنګ د ډېرې چاته ویلي چې ده ته وایه راسه مېلګلا که بیخي درسم، بیخي وره نه غلمه. څو وارې ملګرو ته ویلي چې خیر ده ته وایه ما ته یې ور راسه مجلس وکړو، زه وره نه غلم. ته په حرم کې لا ملنګ د مسلمانانو په کفر باندې فتواوې صادروي، خو هلته ملایان ول یعنې ډېر ښه علما ول هسې چټي د ده طرفداري کوله چې دا ملنګ ده وي تبلیغیان کافر دي. نو طالبانو دا خو وړه خبر نه ده چې مسلمان ته سړی کافر وي، په دین سړی ګناهګارېږي. ښه علما هم بعضې داسې علما ول چې قصدن ما باندې دی راتېزوه. نو ما ورته ویل چې سپینګری خو نه وي، زه یې ته دلته په د خېټې درختلمه که نه چې مسلمان ته اعلام دې دپاره بزرګ سوی. نو طالبانو دغسې بعضې مشکلات کله کله وي، نو مسلمان ته سړی باید کافر ونه وایي، د کفر مسئله ډېره لرې ده. ومن کفر